الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، کتاب قدوري مضمون فقه فصل اول موضوع اوسم د طهارت اړونده لکه په تیر درسو کې اتم درس دی. المسح على الخفين جائز. مسح پر موضوع باندې مسح کول چې موضوع په پښو یې بجله کې پښکې پټې وي دغسې موضوع پر هغه باندې دی مسح کولی سي. دا جایز ده. بې سنت دلیل یې دا دی چې دا سنت د رسول علیه الصلاة وسلام چې اودس تازه کوي پر موضوع باندې مسح کړې ده. من کل حدث د هر هغه بې اودسیا څخه موجب للوضوء چې پر انسان باندې اودس واجب وي. که پر انسان باندې غسل لازم سوی و، د غسل په حالت کې چې دی پر موضوع مسح کوي دا جواز نه لري. د غسل لپاره دا دی سر تورنکو به ټوله بدن پرېولې پر موضوع مسح نسي کړي. د اوداسه په حالت کې کېدلی شي چې اودس یې تازه کوئ پر موضوع باندې مسح وکړي. اوس دا مسح چې ده دا درې خبرې پکې شته. یو خبره خو دا ده چې اندازه یې څونې ده، څونې اندازه باید دا مسح وسي. پر دا موضوع چې مسح کوو په ټوله لاس مسح پر وکړم، یوه ګوته په راکش کړم، څونې کم از کم فقها وایي چې د درو ګوتو اندازه در دا درو ګوتو به کمه نه وي. که چا په یوه ګوته سره دا مسح نه بلل کېږي چې پر پښه باندې یوه ګوته کش کړي، دا مسح نه بلل کېږي. چې دوې ګوتې پر کش کړي دا مسح نه بلل کېږي. کم از کم دا درې ګوتې به وي. دا به د پښو د ګوتو څخه نیولې داسې کشي تر پنډۍ پورې دا مسح کېږي. او پاتې سول مقیم کس چې دی، یعنې هغه کس چې هغه پر کور حاضر مسافر نه وي یا په یو ځای کې د 15 ورځو اوسېدلو نیت کړي، هغه مقیم دی. مقیم چې دی هغه د یوه شوه روز لپاره د مسح دوام لري چې دا اودس درلودی مسح وکړه پر موضوع مسح اودس یې درلودی موضوع په پښه کړلې چې دوهم وار یې کله دی بیا اودسه سو، اوس نو بیا په د یو شوه روز کې چې دی څونه اودسونه تازه کوي مسح پر کولی شي. پاتې سو مسافر چې دی، مسافر هغه 3 شوه روزه وخت لري. د مسافر دپاره 3 شوه روزه وخت شته. دغه مسح جایز نه ده علی العما پر لنګوټه باندې. پر لنګوټه سربیره مسح جواز نه لري. همدارنګه پر خولۍ باندې سربیره مسح جواز نه لري. همدارنګه د ښځې دپاره پر برقا او پر بغرا او پر پوړنې باندې سربیره مسح جواز نه لري. همدارنګه که چا دسکلې په لاس کړي پر دسکلو باندې مسح جواز نه لري. همدا ډول جوربین جرابې د عامې نازکې جرابې پر دغه جرابو باندې هم مسح جواز نه لري. که چیرې داسې خاص جرابې وي چې د چمړې تلی درلودی یا د چمړې استر درلودی یا داسې پنډې او قوي جرابې وي چې بې له بوټو څو میله تګ پکې کېدلی سولی، ډېر اندازه ډېر واټن تګ پکې کېدلی سولی، اوبه یې نه پرېښولې چې پښو ته داخلې سي، بیا نو پر دغسې جرابو باندې هغه نه بیا جرابې نه بلل کېږي، پر هغه نه بیا مسح جایز ده، هغه نه بیا موضع بلل کېږي. مسح علی الجبائر پر پټیانو باندې مسح جایز ده. که د چا لاس مات سوی وي، پښه یې ماته سوی وي، لاس یې زخمي یا بدن بل ځای زخمي، پر هغې پټۍ اچولي، هغه یې تړلې وي، نو اوبه هغه ته تاوان رسي، پر هغه باندې هم مسح جایز ده.